ملګرو تاسو وینئ چې افغانستان کې فساد خپل اوج ته رسېدلی ده خو شکر الحمدلله تازه څېړنې او راپورونه دا ښیي چې ډېر د منلو وړ بدلون راغلی اداراتو کې فساد کم شوی او راټیټ شوی ده دا خبره نړیوالو هم ومنله ملګرو تېره ورځ د کندوز والي ډېر بېساری کار وکړ نو د دې ټولو کریډټ د اشرف غني مدیریت ته راجع کیږي ځکه چې هغه کوشش کوي ځوانانو ته واک ورکړي او همدارنګه کوشش کوي چې د ځوانانو انرژۍ نه د وطن په ګټه استفاده وکړي درنو لیدونکو او مینوالو السلام علیکم وخت مو بخیر راځئ چې راپور وګورو د کندوز والي څه داسې بېساری کار وکړ د کندوز والي عبدالجبار نعیمي د دغه ولایت له ټولو رئیسانو څخه د یوې غونډې پر مهال په قرآن پاک قسم اخیستی دی چې په ادارو کې به هیڅ ډول فساد نه ترسره کوئ په افغانستان کې په ادارو کې فساد یوه ستره ننګونه ده چې حکومت لا هم په دې برخه کې نه دی توانېدلی چې مخې ونیسي د همدغه فساد له امله ډیری کارونه په سمه توګه نه ترسره کیږي ولس ته خدمات په سمه توګه نه وړاندې کیږي او دا هر څه د دې لامل شي چې د حکومت او ولس ترمنځ واټن پیدا شي خو په دې برخه کې د پښتون ون ټلویزیون تازه خبر د ترلاسه کړی دی چې په کندوز ولایت کې د دغه ولایت والي عبدالجبار نعیمي په اداري جلسه کې ټولو رئیسانو ته قسم ورکړی دی چې دوی به په ادارو کې هیڅ ډول فساد نه کوي پښتون ون ټلویزیون چې کوم انځور ترلاسه کړی دی له هغې ښکاري چې د ټولو رئیسانو په مخ کې قرآن پاک پروت دی چې ټولو پرې لاسونه ایښي دي او قسم کوي چې په ادارو کې به هیڅ ډول فساد نه کوي په ټولنیزو رسنیو کې هم د کندوز والي دغه کړنې ته په ښه سترګه کتل شوي دي او یو شمېر کسانو بیا غوښتي دي چې په نورو ولایتونو کې دې هم ورته کار ترسره شي ځکه که په دغه ډول فساد بشپړه له منځه ولاړ نه شي نو تر ډېره حده پورې به راکم شي درنو لیدونکو که چیرې مو ویډیو خوښه شوي نو ویډیو لایک کړئ او که چیرې مو لا تر اوسه چینل نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل حتما سبسکرایب کړئ